باب فرائض الغسل، باب دے په بیان د فرائض د غسل کې. وهي ثلاث، په غسل کې درې فرض دي. غسل د جنابت وی، غسل د ماهانه بیماری وی، یا غسل د نفاس وی، یعنی اولاد پیدا کېدو نه پس د دې ټولو د پاره دغه حکم دی. دې کې درې فرض دي. الاول اول المزمزه خلقنګالول دي، خلقنګالول دي، بس خلا یو چونګو به واچولې او خلا ډکه شو نو بس فرض پیدا شو. خامخا غړغړه سفرز نه چې خامخا غړغړه وکي. وثانی دویم الاستنشاق، پوزه کې وباچولې، بس پوزه کې یو چونګو به واچولې دا بازي چې وای چې راکاږي به نو دې سره بیماری جوړیږي او دا شی په شریعت کې نشته. دا ناپوهي خبره وه. باید سړی چې غسل د جنابت یا غسل د سنور بیمارو نه کوي نو بیا خامخا اوبه راکاږي. حالان کې دا په اس کتاب کې نه وه، بس پوزه کې اوبه واچولې فرض ادا شو. والثالث او دریم فرض غسل سائر الجسد، وینزل هغه د ټول بدن دی، جميعا د ټول بدن وینځي. نو بس په غسل کې دا درې فرض دي. خلقنګالول، دارنګ پوزه کې واچول او ټول بدن وینځل په داسې طریقه باندې چې په بدن کې چرته اوجزه پاتې نشي، بدن کې اوجزه پاتې نشي. او د غسل لپاره رستو بدرتوي مسنونه طریقه دا ده چې مخ کې به یو دس کې لکه سرنګ یو دس چې سړی سکي موزله کوي او کدا سي چاو نکل د غسل نوزي چې بس ټول بدن وی لامبل، خو د سنت طریقې مطابق کار ونکو. لومبه بدا سي او د سو کې لکه سرنګ سړی موزله کوي. د عمره د چې باز علماء او محدثین لیکلي اغه او دس چې د غسل لپاره کې پدې کې د نبی رسول الله نا او احادیثو کې د سر مسح ثابت نه ده. د سر خوست وینځي نو چې کله وینځي نو مسح له ضرورت نشته. نو کله کم او دس د غسل لپاره کې نو کې د سر مسح نه ده پکار. باقی نور هو بهودا سے او دس بی لکه سرنګ او دس سړی مز لپاره کوي. او دغه عمره ده چې دا ورسو در ل ذکرم کی زنانه کا غسل کوي نو غیبانه د سر کم سي پرانستل دا لازمی نه دي. کله چې د سر ویختو ویخونو توبور سي نو کو کنسو توبوم نه رسی او چې پاتشي نو عمدا دای د پاره په شریعت کې حکم دی. لکه حدیث پاک کې راغلی زموږ استاد او د تمام امت مسلمه مور ام سلمہ رضی الله تعالی عنها نبی رسول الله نه تپوس کړو ودا الله حبیبا زد سر دا کنسای کله کې جوړو. نو کله غسل د جنابت کې د دې پرانستل په ما ضروری دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته بس دغه کافی ده چې ستا د سر د ویختو دی ویخونو ته وبورسي، کنسای کو چې پاتې شي وبورته نه رسی نو غیله ضرورت نشته. فرائض الغسل، باب د په بیان د فرائض د غسل کی. وهي ثلاث، دا درې دي. الاول اول المزمزه خلقنګالول، خلق وبواچه. والثانی دویم الاستنشاق، پوزه کې وباچول. والثالث دریم غسل سائر الجسد، وینزل د ټول بدن جميعا د غوندو الغسل. باب د په بیان د سنتو د غسل کې. مصنف رحمت الله علیه د غسل فرائض در ل ذکر کړل چې په غسل کې درې فرائض دي. خلقنګالول، پوزه کې وباچول او ټول بدن په داسې طریقه وینځل چې یو ویختو مرزه مچپاتې نشي، د یو ویختو مرزه مچپاتې نشي.